په اصطلاح چې هغه دوی کوم نومونه کارول د هغو لپاره به هدیره جوړېږي. نو تقریبا 3 بجې د شپې ډبډبنې تیارې راغلې، 4 تیارې دلته کېناستلې، خو موږ محدود مجاهدینو، تقریبا هغه د مجاهدینو تعداد له 90 نفرو نه زیاتېده. او داسې په ډبډبنو تیارو کې به څومره امریکایانو هغه نو وضعیت هغه د تاسې ته هم در معلومیږي. خو بیا ملګرو ته مو ورته ویلې چې بس که دا خو د جهاد خاطرات دي. تقریبا د کرزي 2001 کالو د کرزي 5مه میاشت وه او دلته په وزارت داخله کې یا د کورنیو چارو په وزارت کې د تروریزم رئیس عبدالمنان فراهي و. موږ په لوګر و په کابل برکي کې هلته اوسېدلو، عادي ژوند هم کوو. دا د افغانستان په د 20 کلن انقلاب کې اولنۍ چاپه وه چې په ما باندې وغورځېدله. 50 دانې ضد زرې ټانګونه رینجرې له دغه کورنیو چارو وزارت نه راغلو، هلته یې د ما په کور باندې چاپه واچوله. خو دا د الله جل جلاله نصرت و چې په لاس متري کې زه ترې خلاص وم. د شپې دوی دا د موږ کور و دا کلی را محاصره کړ. نو د ما چونکې والده مریضه وه، نو زه له هغې سره په کوټه کې وم، غږ یې راباندې وکړ، وایي زویه وضعیت ښه نه راته ښکاري، دا بونګن هم تاوېدله و، دا تیارې هم وې، له ما سره صرف 1 میل توپانچه وه. نو چې وضعیت مې وکړ ډېر خراب و. نو یو دیوال تقریبا 3 متره ارتفاع یې وه. اوس هم زه سوچ کوم چې څنګه له دیوال نه زه غورځېدلی یم، خو داسې مې چې ځان ته حرکت ورکړ، د دیوال سر ته یو خواته ترې وغورځېدم، یو خواته عسکر ولاړو، امریکایان هم ورسره وو، همدغه بعضې نور داخلي خلک هم وو. نو په 10 متري کې ما ټوپ پرې واچو، زه دوی ضربې راپسې شروع کړې. د شپې 10 بجې د شپې وې یا به 11 بجې د شپې وې. پښې بله و پیاده زه له کور نه ووتم، بیا هم 2 ساعته مزل وکړ، الله جل جلاله نجات راکړ. نو له هغې ورځې نه هغه د جهاد شوق او علاقه له موږ سره و. موږ د اشغال په وړاندې باندې دا مقابله وکړه چې دا 20 کاله مو بیا نه سنګر پرېښی نه مو منبر پرېښی. زه یو دیني عالم هم یم او یو نظامي متخصص هم یم. دا د 20 کلو کافي تجربه را سره ده. زه اوس برحاله د کابل پوهنتون د شرایطو په فاکولته کې استاد یم. هره یکشنبه زه هلته 4 ساعته درس ورکوم. نه مو هغه کار پرېښی نه مو دا کار پرېښی ده سره. او دا سلسله د جهاد خو روانه وه. بیا تقریبا له فتح نه 1 کال مخکې زه 3 کاله مسلسل د پکتیکا مسؤل وم. نو د پکتیکا ولایت د سروزي په کلي کې د مارزوکو یو کوچنی کلی ده. په دې کلي کې موږ وو چې بیا چاپه را باندې راغله. دا تقریبا د شپې 1 بجه د شپې وه. د مارزوکو په کلي باندې چاپه راغله، 4 ډبډبنې تیارې راغللې. په هغه وخت کې چې څوک اربکیانو یا هغه اشغالګرو سره ملګري وو، په لاسپیکر کې اعلان را باندې وکړ، وایي نن به د مارزکو کلی د په اصطلاح چې هغه دوی کوم نومونه کارول د هغو لپاره به هدیره جوړېږي. نو تقریبا 3 بجې د شپې ډبډبنې تیارې راغلې، 4 تیارې دلته کېناستلې، خو موږ محدود مجاهدینو، تقریبا هغه د مجاهدینو تعداد له 90 نفرو نه زیاتېده. او دا چې په ډبډبنو تیارو کې به څومره امریکایانو هغه نو وضعیت هغه د تاسې ته هم در معلومیږي. خو بیا ملګرو ته مو ورته ویلې چې بس که شهادت وي او که ژوند وي که هر څه وي همدلته به وي، خو کوو به مقابله. نو په هماغه شته امکاناتو مو مقابله وکړه. 2 ساعته له امریکایانو سره مستقیما موږ وجنګېدلو. خو له 2 ساعته جنګ نه وروسته هماغه ډبډبې نه بیرته راغلې. د امریکایان په دې باندې ونه توانېدل چې د مارزکو کلي ته داخل سي. تاسې بیا پوښتنه کوئ چې داسې استراتیژیک موقعیت د غرونو په منځ کې. خو د هغه د جهاد خاطراتو نو الحمدلله الله جل جلاله یو فضل و کرم په افغانانو باندې وکړ. افغانان له دې نړیوالې جګړې نه فاتحانه راووتل او دا افتخار د ټولو افغانانو ده. او په دغه نړیواله جګړه کې چې څومره افغانان د مجاهدینو په څنګ کې ولاړو، په یو نوم او په بل نوم همکاریانې ورسره کړي دي، دا هم د جهاد خاطرات له موږ سره شته. د اردو چې څومره عسکر شخصا له ما سره همکاري کړې ده، هغه له ما سره په کتاب کې یاداشت موجود ده. زه په 2005 کال کې یو وارې قندوز ته تلم، دغسې له لوګر نه راغلم. د اردو یو ملګری و راسره، د هغه په موټر کې وم. زه په لوګر کې ورسره ملګری شوم، راغلم کابل ته، له کابل نه راغلم بغلان ته، له بغلان نه لاړم قندوز ته. هلته مې 6 شپې وکړې. له قندوز نه بیا بېرته هماغه د اردو په موټر کې زه بېرته تر لوګره پورې لاړم. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې د اشغال په وړاندې د اردو عسکر هم هغه عسکر چې واقعا له هغو سره یو ملي او دیني احساس سره و، هغه د خپلې توانمندۍ مطابق د اشغال په وړاندې له مجاهدینو سره همکاري کړې ده. او داسې بیلګې خو موږ تاسې لرو چې د اردو عسکر او امریکایان مخامخ وایستل او دوی پکې شهیدان شوله.
په جلال آباد کې، په خوست کې، په سروبي کې، په نورو ځایونو کې. خو دا یو نړیواله جګړه وه چې موږ تاسې ټول پکې وځورېدلو، خو الله جل جلاله فیرزویانه راباندې وکړله. موږ له دغې جګړې نه راووتلو په فاتحانه شکل. نو داسې ویلی سو چې دا 45 کاله افغانانو د کوم هدف په خاطر قرباني ورکړې وي، هغه هدف ته ورسېدل چې د اسلامي نظام حاکمیت ته او امنیت تأمینول دي. بیا له فتح نه وروسته اسلامي امارت د دیني او د ملي احساس له مخې نه داسې یو ابتکار وکړ چې د افغانستان په تاریخ کې څوک بیلګه نشي پېښ کولی. داسې یو ابتکار یې وکړ. په دې کې خو شک نشته چې په دې 20 کلو کې وحشتونه منځته راغلي دي، تکلیفونه منځته راغلي، بمبارونه منځته راغلي دي. موږ مدرسې هم بمبار سولې دي، موږ ودونه هم بمبار سوله. په دغه انقلاب کې زنانوې هم شهیدانې شولې، ماشومان هم پکې شهیدان سوله. حتی د افغانستان د غرونو ته هم د دې انقلاب هغه صدمه رسېدلې ده. خو حضرت امیر المؤمنین حفظه الله د یو دینی او ملي احساس له مخې نه یو ابتکار وکړ، هغه دا ده چې عمومي عفو اعلان کړله. دا وجه دا وه چې دا یو شرعي اصل و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم چې کله مکه مکرمه فتح کړله نو بیا یې ویلې چې بس څوک د ابوسفیان کور ته داخلېږي هغه به په امن کې وي. هغه عمومي عفو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړې وه، له همېغې عفو نه په استفادې حضرت امیر المؤمنین هم دا یو اعلان وکړ چې په حق الله کې ټول هغو کسانو ته عفو ده. البته یو حق العبدي ده، په هغې کې خو دا صلاحیت د چا نه ده چې د یو چا هغه عبدي حقوق تر پښو لاندې کړي او په هغې کې عفو نشي کولی. نو دغه یو ابتکار د اسلامي امارت و چې د همدغه ابتکار له مخې نه الحمدلله موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د موږ ټول افغانان په همدې ملک کې پاتې شول. محدود کسان که وتلي وي، ډېر کم کسان دي. د دې لپاره چې هغوی هم بیرته د ملک ته راسي، د تماس په نوم باندې یوه کمیټه جوړه سوله چې په دې کې خپله مولوي صاحب عبدالکبیر چې اوس کفیل د رئیس الوزرا ده، شیخ صاحب شهاب الدین دلاور، انس حقانی صاحب، نور هغه د موږ تکړه ملګري چې اوس هم هغه د تماس په کمیټۍ کې دي. او د هغوی شپه ورځ هڅه دا ده چې دغه د موږ کوم افغانان چې اوس هم د استخباراتي کړیو له لاس نه غولېدلي دي او په پردیو ملکونو کې ډېر د ذلت ژوند تېروي، ډېر د ذلت ژوند، نو هغه د همیشه تماس ورسره کوي چې هر څوک کولی شي چې د ملک ته راسي. ټول افغانستان کې به څوک دا ثابته نه کړي چې د عفو له اعلان نه وروسته یو مجاهد یا د اسلامي امارت یو عسکر یو انتقامي عمل کړی وي. د عفو دا یو عادي موضوع نه ده، دا یو داسې بوج و که دا د شریعت حکم نه وی او که چېرته یو ملي احساس له اسلامي امارت سره نه وی، دا کار چا نسوی کولی. موږ تاسې خو وکتله چې اوس په شخصي لحاظ له خلکو سره څومره ظلمونه وحشتونه سوي دي، خو بس عفو ده. تاسې باور وکړئ هغه کس چې په 2001 کال کې په ما باندې چاپه واچوله او دلته له وزارت داخلې نه خلک راغله، هغه کس هم که اوس ماته په مخ راسي زه به غېږ ورکړم. هغه سړی چې په 2019 کال کې په مارزکو کې په ما باندې چاپه واچوله او بیا زه ورسره وجنګېدم، که هغه کس اوس ماته په مخ راسي زه به بس د افتخار لونګۍ د هغه په سر باندې کړم، د ما له خوا نه یقیني ورته عفو ده. نو دا فکر چې له ما سره ده، دا د اسلامي امارت له هر مجاهد سره ده. نو دا کوم افغانان وروڼه یا دا کوم جنرالان صاحبان یا صاحب منصبان چې په اردو کې وو یا په پولیسو کې وو یا په امنیت کې وو چې دا دلته پاتې سوي دي، موږ یقینا موږ له دوی نه منندوی یو، موږ له تاسې نه مننه کوو. تاسې چې دلته پاتې سویه هغه اسلامي او ملي احساس له تاسې سره و چې دلته پاتې سوی او له دغه عفو نه مو تاسې استفاده وکړله. نو زه انشاءالله په کامل اطمینان او په ډاډ ټول ولس ته زه دا اطمینان ورکوم چې انشاءالله عفو ده. هر افغان کولی شي چې له همدغې عفو نه بهترین او ښه استفاده وکړي.